د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په ریاست کې د برېښنایي ازموینې مرکز پرانیستل شو. د یاد مرکز د پرانیستې په مراسمو کې دغه ریاست چارواکي وایي چې دغه ریاست د برېښنایي ازموینې په لومړي پړاو کې به د عامې روغتیا، ښاروالۍ او د کار او ټولنیزو چارو ریاستونو 11 خالي بستونو لپاره له یو شمېر کسانو څخه ازموینه واخیستل شي. دا مرکز د دې امتحاناتو دا نه پاکستان لري، نه ازبکستان لري، نه تاجکستان لري، خو افغانستان کې دغه مرکز د امتحاناتو دا وجود لري او په دې باندې د موږ مشران ډیر زیات کوشش کوي. اوس د مرکزونه پر حاله په افغانستان کې فعال دي، نو دا ټول افغانستان کې 11 مرکزونه به نور فعال سره په افغانستان کې کوشش کوو چې د امتحانات دا داسې شفاف سي چې هیڅ چاته د یوې ذرې شکایت کې پیدا نشي. سره په مجموع کې 11 بستونه دي د سیادت عامې محترم ریاست، همداسې د ښاروالۍ د IFMS بس ده، او همداسې د کار امور اجتماعي د حرفوي د استادانو، یعنې د هغې لپاره هغه بستونه دي چې د 15 بستونو امتحان نن اخیستل کیږي او 6 بستونه به انشاءالله سبا اخیستل کیږي. انشاءالله تعهد زیات دی او په عوامو ملګرو کې چې دی مسلکیتوب زیات دی، نو دا دواړه چې سره ګډ کړو د اداره مخ ته یوسو، بیا به انشاءالله د زموږ تاسو حکومت چې 40 کاله شاته پاتې دی دا به 40 کاله بیا مخ ته راشي. نو کوم ملګري چې دلته امتحان ورکوي هغه د 100 په 100 کې موږ اطمینان ورکوو چې انشاءالله د هغو به یوه په 100 کې یوه حصه هم حق هم نه ضایع کیږي. د بلخ مرستیال والی او دغه ولایت د علماو شورا رئیس وایي چې دغه مرکز له پرانیستلو یې موخه د مسلکي کسانو د ګمارنې په چارو کې د بشپړ شفافیت رامنځته کول دي، او ټینګار یې وکړ چې اسلامي امارت د ځوانانو هر اړخیزه ملاتړ ته ژمن دی. در نظام اسلامی که ما و شما کوشش بکنیم که نظام را قوی میسازیم و قویتر میسازیم، در هر بخش ما و شما ضرورت دارم و نیازمند است و نفر مسلکیش ضرورت دارم. واضح خاطر که است چون که همگی ما و شما هماهنگ شده اتفاق و وحدت شده همین نظام را پیش ببریم، همین نظام را قوی بسازیم، هم کارهای اداری خود صحیح یاد بگیریم و شفافانه و مخلصانه حرکت بکنیم. شما یک فردی از نظام اسلامی هستین. این نظام اسلامی به شما ضرورت داره. در هر بخش باید ذهن و فکر جوان ما، برادر عزیز ما باید همیشه در این فکر باشه که در این نظام نه قوم پرستی است، در این نظام نه شمال و جنوب است، نه در این نظام به نام زبان کار میشه، بلکه مثل که رب العالمین می فرماید که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ورته مهال یادو بستونو ته نوماند کسان چې د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو ریاست د برېښنایي ازموینې د مرکز د جوړېدو په اړه خوښي څرګندوي او په نورو ولایتونو کې هم دغه ډول مرکزونو په جوړېدو ټینګار کوي. تشکر میکنیم از امارت اسلامی که این پروسه را روی دست گرفته و برای ما خصوصا برای تحصیل کرده های افغانستان این پروسه را روی کار کرده و ما باید تشکری بکنیم و خوشحال باشیم که دیگه ما با این پروسه میتونیم حق خود بگیریم. ما از این پروسه بسیار خوشحال هستیم و انشالله امیدوار هستیم که همین پروسه ادامه پیدا بکنه در دیگه بخش هم و ما بسیار از این راضی هستیم از این پروسه که فعال شد. د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست د برېښنایي ازموینو څانګه په داسې حال کې فعالیږي چې د شته شمېرو پر بنسټ د بلخ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست په تیر یو کال کې دغه ولایت په ادارو کې 415 کسان په نابرېښنایي ډول د استخدام له ازموینې وروسته په دندو ګمارلي دي.